حال با کمال احترام از جلالت ما محترم رئیس جمهور دعوت به عمل می آورم تا تشریف آورده بیانیه خویش را ایراد فرمایند. از محترم دانش صاحب، از محترم صالح صاحب، از رؤسای محترم مجلسین، لوی سامرال صاحب سرپرست ستر محکمه، وزیر صاحب دفاع داخله، رئیس امنیت ملی دکتر صاحب محب بیگ صاحب همچنان تقاضا میکنم تا در کنار رئیس بیستن و تشریف بیاورند. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. درانو هیوادوالو د افغانستان د اسلامی جمهوریت د عدلی او قضایی مقننه او اجرایی قواو معزز و مشرانو غلو خویندو او رونو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان معزز او غیور ملت د افغانستان د منتخب جمهور رئیس او د اتل او زلور وسلوال پوز د اعلی سرقماندان په توګه نن تاسو له سخت خو ضروري تصمیم څخه خبرو. د 2014 کال د اګست د میاشتې په 8 نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان تیموتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بل کوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا ته به چې زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو، له کابل ښار څخه وتښتول شد. تلاش مشترک ما در ردیابی این دو استاد نتیجه نداد و اطلاعات میرساند که صحت و سلامت آنها در دوران اسارت نزد اختطافگران تروریست رو به وخامت گراییده است. د دغه دو بهرنۍ استادانو خوشي کېدل له طالبانو سره په غیر مستقیمو مذاکراتو کې زموږ د اساسي غوښتنو یوه برخه وه، تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې موږ د خدمت او شرافت د قدردان ملت او دولت په توګه د هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی کوو. عمل زشت تروریستان و اختطافگران نمایندگی از آموزه های دین مقدس اسلام و ارشادات نبوی که اساساً مخالف آسیب رسانی به غیر نظامیان است و همچنان اخلاق و فرهنگ والای ما که شهرت و مهمان نوازی دارد نمی کند. لحاظا در مشوره نزدیک و همه جانبه با شرکای بین‌المللی افغانستان و خاصتا ایالات متحده امریکا به خاطر زمینه سازی مذاکرات رو در رو و مستقیم با طالبان جهت دستیابی به صلح و ثبات که خواست فرد این سرزمین درد کشیده است، با اعتماد کامل به توانایی، مهارت، قابلیت و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که نه تنها از جمهوریت دفاع جانانه و متکی به خود کردند، بلکه دسیسه های پنهان و آشکار دشمن که با مغز خارجی و متاسفانه دستان داخلی راه اندازی شده بود خودساز ساختند و همچنان نمایش حس بشر دوستانه دولت ملت افغانستان تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه‌جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیفخانه بگرام زیر نظارت
دولت افغانستان بودند به طور مشروط از بند رها سازند. این 3 نفر عبارتند: حاجی مالی خان دی ولی خان زوی، عبدالرشید دی محمد عمر زوی، انس دی جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل، د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجاړی او تفاهم به دا ارزښتونه قربانی نکړي. من میدانم که مردم افغانستان درد جانگاه حملات تروریستی را در سراسر کشور با گوشت و استخوان خیش چشیدند و با تمام وجود و احساس با هموطنان داغ دیدم همدرد هستم و لحظه هم از تشدید تدابیر جلوگیری کننده از حملات دشمن و خنثی‌سازی دسیسه های آنها توسط نیروهای امنیتی و دفاعی ما دریغ نکردند. د هیواد د جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان په توګه ما ټول مادي او معنوي امکانات چې دولت په اختیار کې لري د امنیتي او دفاعي بنسټونو په خدمت کې ورکړي او یوه لحظه هم د هیواد د صدیق اولادونو له سرښندنو، مبارزو او کوښښونو څخه د خبر نه وم. تل له هغوی سره یو زړه او همغږی وم او یم. در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده امریکا ما مکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این 3 نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد. تدابیر مشترک بین ما و شرکای بین‌المللی ما چنان است که این تصمیم دشوار اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به نمایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان صلح هستیم و برای اعتماد سازی، آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز این بدبختی توان و اراده اتخاذ تصمیم‌های سخت و جدی را نیز داریم. د طالبانو ډله پوهیږي چې نږدې 11,000 کسانې چې په بیلابیلو جرایمو او جنایتونو کې لاس درلود او بالفعل د جرم ترسره کولو په جریان کې نیول شوي دي، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره بندیان دي او موږ له دې ټولو زندانیانو سره د قانون منل شویو انساني او اسلامي ارزښتونو مطابق چلند کوو. د افغانستان اسلامي جمهوری دولت چلند له طالب زندانیانو سره هیڅ وخت فردي، سلیقوي او یا د غچ اخیستلې پر اس استوار نه ده. جای بسا افتخار است که ظرفیت تطبیق قانون در کشور چنان نهادی نشده که اگر روز صلح و ثبات پایدار با عزت، سراسری و همه شمول در این کشور تأمین گردد که انشالله خواهد گردید، ما خواهیم توانست به اساس یک برنامه ملی منظم و با اصول سرنوشت هر یک از این زندانی ها را مورد غور مجدد قرار بدهیم. اما په هغه صورت کې چې طالبان د افغانانو په وژنه ټینګار وکړي او یو ځل بیا د خپلو بهرنیو او پردیو د ګټو د ملاتړ په خاطر د افغانستان خلک قرباني کړي، لا هماغه ځواب سره به مخامخ شي چې په 1998 کال کې ورسره مخ شو. هیله ده چې د مذاکراتو او دیانت لاره انتخاب کړي و من الله توفیق. تشکر جلالت مآب محترم رئیس جمهور. برنامه به اینجا به پایان میرسه. تشکر.